ګران پښتنو ورونو او افغانانو تاسو دپاره ما راوړی خوشخبری خبر، ډېر زیات خوشخبری خبر. او تاسو زما ویډیو اخره پورې وګورئ چې تاسو زه طریقه کار هم وښیم، بغیر پیسو، بغیر د نورو ته محنت کولو، په خپله باندې کښېنئ او اپلای وکړئ. او تاسو دا چې کوم بهر ملک والا ویزې دي هغه به په خپل څه وایي چې ټیبل پراتې وي. خو که تاسو لږ ځان پوه کوئ دغه وخت کې لکه وایي که نه چې هر شر کې خیر وي، نو دغه چې کوم پاکستان پالیسي نوې پالیسي جوړه کړې ده، د یقینا دا پالیسي سخته ده، ټولو دپاره ده، یو افغانانو دپاره نه چې پاکستان کې د کم ملکو هم غیر ملکي چې کوم غیر قانوني دي، لکه چا سره ویزه نشته، هغه نشته، نو هغه دپاره یو پالیسي ده، هغه به ټول رجسټر کوي. اوس دې وخت کې که تاسو وګورئ په لکو افغانان چې هغه سره ګورئ نادره کارډونه جوړ شوي دي، افغان نادره کارډ، هغه نه علاوه نور رجسټریشن چې کوم دي زاړه شوي دي، 2006 کې شوي دي. اوس چې کوم ویزې دي چا سره هغو ته هېڅ نشته. خو چې کوم وایي نه هغه ده، خو په دې باندې هم زموږ ځینې ملګري چې کوم دي ډېر بدې ردې او غلطې وایي، خو زه بهرحال هر چا خپل سوچ دی. خو زه تاسو ته خاص خبر در کوم، ما سره ویډیو اخره پورې وګورئ. یو خو دا دی چې دوه خوشخبریانې درته در کوم، نور مزید روان دي، نور اپډیټ روان دي. په دې کې نور ملکونو باندې एकदम اکټیو شو او پاکستان سره مذاکرات شروع شو. پرون بیګا شپې مذاکرات شوي دي UNHCR سره، او نن هم حالانکې د چوټي ورځ ده، خو بیا هم سفیرانو سره پاکستان اعلی سطح باندې مذاکرات شوي دي. په دې کې وزیر داخله وغیره چې کوم پاکستان دی هغه شوي دي. اوس تاسو زه پوهوم چې افغانانو لپاره پکې کومې خوشخبري دي. یو خوشخبري خو دا ده چې کوم افغانان که ویزې ورسره نم وي رجسټر، هغه په UNHCR سره رجسټر وي، هغه به پاکستان نه وباسي او هغه به UNHCR تاسو ته یو چې کوم قرار دی یا کاغذ دی هغه به جاري کوي، او فوري پروسس شروع شو. هغه UNHCR ګرنټي واخیسته، او UNHCR دا ګرنټي هم واخیسته چې کوم UNHCR سره رجسټر افغان دي راغلي دي او بار تلل غواړي، هغو به زر پروسس کوي. اوس میاشت کې دننه دا ستمبر پورې به هغې نو دا چې کوم دا کلیر کوي، هغه پاکستان سره باقاعده هغه وشو. یو خوشخبري خو دا ده. دویمه خوشخبري دا ده چې UK چې کوم دی، پرون تاسو به خبر لیدلی وي یا کېدای شي تاسو ته رسېدلی وي، خو UK چې کوم دی هغه باقاعده توګه اعلان وکړو 2000 افغان فیملیز، لکه کورنۍ یو کس نه 2000 افغان کورنۍ چې کوم دي هغه به سپورټ کوي، او هغه چې کوم پروسس دی هغه به دسمبر پورې مکمل کوي. لکه هغې دومره زر کویک سروس څه کوم دي شروع کو، په هغه کې افغانان چې کوم دي که هغه عرضې کوي ورته رابطه کولی شي. اوس طریقه کار څه دی؟ طریقه کار دا دی چې لنډ تاسو خپل په نیټ باندې ګوګل باندې لاړ شئ، مه پیسې ورکوئ چاته، ما محنت یې کوئ چاته، اکثر ګیلې کوي چې موږ نه ډالر یې واخیستې د زه یې وکړې، هېڅ مه ورکوئ. ښه طریقې سره به تاسو کار کېږي. که کوم ځای کې نه پوهېدئ ما ته ویډیو کې کمنټس لیکلی شي، زه به تاسو ته لینک هم درلیږم، او تاسو به پوهوم هم چې په کم لینک به ځئ او هلته کې خپل ځان رجسټر کوئ، خپل ویزې پروسس وکړئ او تاسو به UK بوځئ. ښه دې کې یو خبره ما سره په دې باندې هغه وکړئ چې ګوره دغه کې معلومات چې کم وي تاسو نور نه هم اخیستی شئ، او ځان پوهه کوي. لکه په ښې طریقې باندې به تاسو خپل ځان پوهه کوي. او UK نه د نور ملکونه چې کوم جرمني دی، فرانس دی، کنیډا دی. اوس کنیډا خبره هم تاسو ته زه کومه چې کنیډا یو نوې پالیسي خرو بسله مزید هم کوي. کنیډا والا هم ډېر زبردست پالیسي ده، هغه کې هم تاسو ته ډېره فایده ده. کنیډا چې کومه ده هغې چې کوم پالیسي وه، هغه چې کوم ورک پرمټ یا دا کوم ورکر غواړي، لیبر غواړي، په لیبر پالیسي کې هغو چینجنګ وکړو. اوس افغان کډوالو ته، افغان مهاجرینو ته، ریفیوجیز ته سپیشل چې کوم دی کوټه شوه، کوټه مطلب چې هغه ته مخصوص شوه، هغه کې افغان ریفیوجي کوم ینګ کسان دي، لیبرز کې کار کولی شي، څوک کمپیوټر باندې کولی شي، څوک څه باندې کولی شي، څوک کار کولی شي، باغاتو کولی شي، هلته کې ځمکو کار ډېر زیات کوم ذمېدار وي، هغې اپلای وکړي، هغې ته به مفت ویزه میلاویږي او کار ورته میلاویږي. کې فایده کنیډا ته هم ده. کنیډا ته ولې فایده ده؟ لکه کنیډا اوس 40,000 افغانان کورنۍ سپورټ کړي دي، نو هغې کنیډا ذمهوار ده، خوراک هر څه ذمهوار هغه ده. اوس په دې کې به کنیډا ته ډایرکټ مزدور میلاو شي، او ورسره به هغه به نیمه بوج هم نه وي، او افغان کسب هم سپورټ کړي، نو هغه دپاره هم فایده ده. اوس تاسو په دې خبره باندې ځان پوه کړئ چې تاسو دپاره دا
خوشحالۍ خبره ده، زړې خبره ده چې تاسو چې کوم کارونه ویسارو په UNHCR کې یا په د نورو ملکونو ویسار کړي وو هغه به اوس زر زر پروسس کیږي او دا په ګل په ورځ باندې بیا غونډه راولل شوې ده UNHCR سره. هغه معلومات به هم زه تاسو ته درکوم چې UNHCR چې کوم اګریمنټ دی هغه پاکستان سره په کوم شرایطو باندې کیږي او UNHCR کار څنګه تیز کو. تاسو ته دا خبر درستو سره تاسو ته ځینې کسان هم وایي چې کوم زموږ افغانونه دي او ته کېدای شي چې کډونه مډونه جاري شوي وي او UNHCR ورته کال هم کړی وي چې چا سره ویزې نه وي په پاکستان کې. چې ویزه وي بیا خو هېڅ مسله نشته، خو چې ویزې نه وي هغه دپاره کېږي. نو دا دوه خبرونه تاسو سره ما وایي چې زه شیر کړم او کوم تاسو ګیلې میلې دي هغه مې ورکړي شي او انشاءالله نوې انفارمیشن هم در کومه که چا څه خبره وي زما ویډیو لایک سبسکرایب ضرور کړئ. دا زما دپاره په صرف دومره کوئ، نور هېڅ پیسې نشته. زه به تاسو ته فري ان هینډ چې کوم معلومات دي کوم ځای ته تلل وي څه وي هسې هم کومه ډېر افغانان ونه پېژني نو دلته کې زه منډه ترړه چې کوم مانه وس کې کېږي هغه کوم، ولې چې الله تعالی فرمان دی چې که یو ته یو کس ته لار وښیې نو تا ته به زه سل لارې کولاو کړم. نو دا د زموږ انساني خدمت دی. بیا خو مسلماني ده، مسلماني کې بیا پښتنو والی ده او پښتنو دپاره چې موږ نه کوو بیا به چا دپاره کوو. ډېره مننه او خپل ځان خیال ساتئ او که زما چینل باندې راشئ نو د دې خیال ساتئ، نو د دې خیال سبسکرایب دی، لایک دی، کمنټس دی. نو د یو کمنټس کې تاسو ته فایده که تاسو ته معلومات اخلئ نو زه به هر یو کس ته انشاءالله کوشش به کوم چې جواب ورکوم. مننه، ډېره مننه.